دا ایرپورټ ته مونږ لاړو او مونږ ته پته نه لګي چې مونږ دوبۍ ته ځو ډنمارک ته ځو دوحه ته ځو نیویارک ته ځو بحرین ته ځو او زه کاونټر له ورشم چې ماماجي ماله ټیکټ راکړه امر ته پوښتنه کوي چې کوم خوا ده یاره چې ما ته خو پته نه لګي نو هغه سکیورټي ګارډ ته به اواز کوي چې هلکه راشه دا سړی بوز دی موږ وایو بوز دی یاره دا پاگلخانې ته بوز دی دی راغلی دی ټیکټ راکړه پیسې ورسره شته دي او پته ورته نه لګي خو څه چل خو شته دی که نه بیا به د خلکو په موږ باندې شک راځي دقه د ژوند مثال دی مونږ ګرځو هر څه کوو او دا ته د ډیسټینیشن پته نه لګي دا نوی لیست دی دا هم دغه شانتی دی چې په روډ روانې موږ ته ساین بورډز لګېدلی وي چې بهی دا ګلګت ته ده خنجراب ته تللی ده او دا چترال ته تللی ده اوس اټس اپ ټو یو ته به دې ځای کې فیصله کوې چې زه کوم خوا ځم نو هغه ډایرکشن کې به دی دا هغه مثالونه دي چې دا مونږ ژوند کې روزانه وینو خو دا د ویژن دا مثالونه مونږ ژوند کې نه وینو په دا دې سره کونسایډ کې که دغه ځای کې مونږ غلطۍ وکړو نقصان کېږي نه دلته به هم نقصان کېږي او که دغلته نه کېږي نو بس دلته هم نه کېږي ښه په سور باندې هغه 70% فارموله خو تاسو ته یاد راکړه 10 20 and 70 وهیچ کی واهیچ څنګه راغلیو هغه شانتي لاړ شو یا داسې چینج راکې راشي او یا بالکل داسې شو 180 انګل باندې روان ټیک شو جی د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي